دا نن متل چې کوم دی هغه داسې دی چې وایي په ګڼو قصابانو کې غوا مولداري. دا داسې متل دی مونږ همیشه دپاره هم چې په خپل روزمره ژوند کې چاته څه ګڼ ملګري او څه غلط کار رانه وشي، څه نقصان راته میلاو شي، نو مونږ دا خبره وکړو چې په ګڼو قصابانو کې غوا مرداري. د هغې شاته اصلي ستوري کوم ځای نه، دا متل د کوم ځای نه راغلی. داسې وي چې یو دوه درې قصابان وي، هغوی په شریکه باندې والي غوا، ناجوړه غوا والي، په شریکه باندې ناجوړه غوا والي او هغې را روانه کړي وي خپل ځای ته یا د حلالي دوکان ته راولي. چې راولي نو دا غوا ناجوړې دا ملګري یو بل ته وایي چې هلکه داسې کار به وکړو چې دا غوا حلالو چې په لاره نه خرابېږي. نو یو ته وایي چې ته حلاله کوه، ته یاره زه خو دونه تجربه مې نشته، ته حلاله که ته ایکسپرټ زیات یې. په دغه سرو اسرو کې یو تپاس کوي، یو ته وایي ته تجربه کار یې، بل ته وایي ته تجربه کار یې. په دغه څیزونو کې داسې وي چې غوا مزید خرابېږي او نور د تګ هغه توان پکې بس نه یعنې راپروزي. ان تر دې چې غوا لږ غوندې مزل وکړي او د دې سلا نه راځي نو غوا ترې مرداره شي، یعنې دوی ته نقصان ورسي او غوا مرداره شي، مړه شي. نو په دې وجه چې کوم دی دا متل اپلای شوی چې یاره په ګڼو قصابانو کې غوا مرداره وي. نو دا همیشه لپاره مونږ چې بل ځای کې هم څه غلطي وکړو نو دا وایي چې ګڼو قصابانو کې غوا مردارې، نو دا دغه متل او همدغه شان ریل شوی دی.